د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زه په خپلو اوسیدونکو ویاړم. خلک ناروغه کیږي او د درملو غلامان جوړیږي، لیکن هغوی ته معلومات نشته چې الله تعالی مونږ ته داسې درمل بخښلي دي چې هغې ته مسکا وایي. نو ځکه خو چنارګل وایي خندا او خندول کوشش دی زما، د ټولو خوشحاله کول غوښتنه زما. که څوک مې یاد کړي او که نه کړي، د هر چا یادول عادت دی زما. د کاکا خوشحال په وینا زما درد د هر چا لپاره د خندا سبب کیدی شي، لیکن زما خندا به د هیڅ چا لپاره د درد سبب نشي. د سنگین فطرت داسې دی، هغه وایي خندا ژوند دی، په خندا د غم هیرول ژوند دی. د کامیابی خندا به څه خندا وي، په ناکامی کې مسکا هم ژوند دی. چنارګله، چنارګل دی جان، کور دې له غلې ډک شه. وایا کاکا خوشحاله څه دی ویل؟ دا مې ویل چې د امید دوی غنم د ښه سم صحیح معلوم کړل. او ښه سم مې معلوم کړل، د ژرندې په ډول کې مې خالي کړل. کور دې له غلې ډک شه، ها کلال مز مې ترې وګرځاوه. ښه دې وکړه، مقصد چې په تله کې کمی او زیاتی درنه ونه شي، بیا به هم ستا غاړه بندوي هم زما. وایم بېغمه اوسه، کور دې له غلې ډک شه. د مز غنم داسې پاک و حلال وګڼه لکه د مور شیدې. خدای دې عزتمن لره، ګلالی سړی او ګل ګل کارونه کوي. آخر د چا شاګرد یم، د ګل سړي کاکا خوشحال. زه به لیونی غرتې پرتې کوم، خو کاکا خوشحال په ښو او بدو په حق په نحق ښه پوهولی یم. ته خپله ښې او خدای د ښو هدایت درته کړی. په رموز پوهې او په نرۍ خبره د سر خلاصېږي. یاره کاکا خوشحاله، دا خبره دې نو بیخي رښتیا وکړه. ته چې څپ کړې ما وې چې وربشې دي، ته چې خبره راواخلې نو زما ایله پې سر خلاص شي. کاکا خوشحاله، تا او چنارګل څنګه خاندئ؟ لږ ما هم په خبره پوه کړئ چې په خندا کې در شریک شم. راځه راځه امیده، په پره کې را شریک یې. ته هم همداسې بې ډوله راګډ شه او کټ کټ له خندا نه شین شه. چنارګله، تا او کاکا خوشحال دی، خدا همداسې خوشحاله ولري. ستاسو ژرنده د چا خبره د ستړیو دمه ځای دی. د هوښیار سړي دی وایم بلا ورکه شي. همداسې ده، په اوړي کې د ژرندې چنار یخ سیوری، په ژمي کې د ژرندې تر څنګ تود پیتا وی. شین چای ورسره توره ګوړم ذات د څه وایي. چنارګله، دومره نو د ځان او د ژرندې صفات مه کوه. امیده که بد مې وویل. خوشحال کاکا، چنارګل خوش مزاج او خلاصمند سړی دی، هره خبره ورسره خوند کوي. رښتیا چنارګله، زموږ غنم څنګه شول؟ امیده، ستاسو غنم هغه دي، پاس د ژرندې په ډول کې سپاره دي او دانې دانې د ژرندې پلې ته راکوزیږي. کور دې له غلې ډک شه، لکه رانجه پاسته ماسته وړه کېږي. دا د کلي د فلانکوچ غږ نه دی؟ هو، د کلي د فلانکوچ غږ راغی. هغه دی، د ژرندې له کړکۍ ښکاري، سولۍ دې راکوزې شوې. کور دې له غلې ډک شه، د لاور کاکا هم ورته ولاړ دی، لکه چې څه سودا مودا یې د موټر په سر تړلې ده. یاره خوشحال کاکا، کې د اجازه وي زه به ورشم، له دلاور خان کاکا سره به مرسته وکړم. له مهاجرته نه وي راغلي، حق به یې په ځای شي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ودې خیالي کوترې کوه غومبرې برې ودې خیالي کوترې کوه غومبرې برې بیا به الوزې راته تر لرې 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 ودې خیالي کوترې کوه غومبرې برې زویا دا بیا څنګه کوترو ته په سندرو سارې مورې دا کوترې چې دي زما په طبیعت پیږي نه نصیحت راته کوي او نه مې په عذابوي بس را باندې ګرانې دي وی مور د چارشه په دې ښه زړه په کوترو دې زړه خوږېږي وی زویا دا څه وینم ولې داسې حیرانه شوې زما خوږې مورې دا دې څه شنه او سره رنګونه ورته شیندلي دي وای زما ساده ګلې مورې دا شنه او سره رنګونه نه دي د غنمو دانې دي نو د غنمو دانې دې ورته رنګ کړي دي که څه دې پې کړي دي او کنه ستا خیالي زوی خو ډېر کمالي سړی دی زویا نو په دې کې څه کمال دی همداسې ساده غنم یې نه خوړل که څه ساده غنم یې خوړل خو چې ورته رنګول مې یو مقصد مې پکې و څه مقصد ما ویل چې رنګینې هګۍ به راته کوي بیا به یې له هګیو نه ښکلي بچي پیدا شي بچي به یې لوی شي ښکلې کوترې به شي او ښې ډېرې پیسې به پرې وګټم زما خیالي زویا دا خو دې ښه چرت ورته وهلی دی وی زویا دا لاسونه دې ولې داسې دي په څه دي لاسونه خو مې دغه د جګ جوړ دي په رنګ دې سره او شنه دي او په خاورو خړ سپېره دي پروا نه کوي همداسې ښه دي نه ولې به همداسې ښه وي ته صبر مور خو دې څمړه نه ده څه شی راوړې تودې اوبه او صابون د باندې به مې په ویاله کې مینځلي وای نه زویا چې صابون نه وي په تشو اوبو نه پاکېږي ونیسه زه به اوبه در واچم ښه ده ښه سمې ومینځه زویا چې صفا شي او رنګ ترې لاړ شي ښه ده مورې خو ته مې ستړې کړې زه نه ستړې کېږم زویا خو تا دې خدای راته روغ کړي ولې زه څه ناروغ یم بیمار نه یې خواسې خواسې څه ها ته نو له خبرو کچ مه وباسه هسې ما ویل چې له دې بېځایه چورتونو راته روغ شي نو چورتونه چې وکم ځان ته پاچاهي جوړوم چاته خو مې تاوان نه رسیږي خو ځان ته دې تاوان رسیږي روغ جوړ بني ادم یې چې په کار لاس پورې کې ځان ته به دې خیر ورسیږي او موږ ته د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هېواد کې خپریږي ماشاءالله ښایسته پکې سرې پراټې پخې شوې واده امید مورې دا پراټې په کومه خوشحالۍ کې پخوي د امید پلاره ته په زړه کې ګوړې مه ماتوه پوه شوې تا ته بل واده نه کوو چې پراټې پخوم دا غونې ښایسته ښاپېرۍ مې چې په کور کې ګرځي څه لیونی خو نه یم چې بل واده وکړم ما وې خامخا ستا په زړه کې به درګرځېدلې وي چې شریفه د بل واده په مرکه راته ځي او پراټې وروړي بس زه نو بختور یم چې په پخو پراټو را برابر شوم هو نو د بختور زلمي پلارې وایي د ګلونو له برکته په شنو وښو باران وریږي دای لا بله زوی د ګل شو او زه شنه واښه هسې ټوکه مې وکړه سړیه امید ژرندې ته غنم وړي ما وې چې راشي ستړی به وي نو چای او پراټې به وخوري څنګه هغه د عمر ډېر دی راغی امیده زویا راځه چې مور دې درته پراټې پخې کړي دي زه به یم ستا له بخته وخورم پلاره یو بوجې بل هم په ژرنده کې پاتې ده هغه به هم راوړم بیا به چای وڅښم ګوره زویه پلار دې ښه وایي راځه ټول به په ګډه دا چای او پراټې سره وخورو بیا به وروسته بله بوجۍ هم راوړې څنګه زویه دا خو به نو ډېر خوند وکړي چې یوې خواته مې مور ناسته وي بله خواته پلار او زه په دې منځ کې چې ورسره دې د مور د لاس خوږې پراټې او د شیدو چای هم وي دغسې دلته په دې صوفه دې پیتاوې ته کښېنئ مورې ته هم راځه دلته کښېنه مور دې جار شه ته صبر چې زه دا چای درته واچوم دا څه وایي مورې له موږ سره هم لاسونه شته دا د چای به زه واچوم نه پوهېږم چې پراټې به څنګه وي خوند به یې ښه وي که نه وایم دومره خوندورې دي چې ګوتې ورسره خوړل کېږي
نه ګوتې به ورسره نه خورې چې بیا د ډاکټر ته نه شي وړی. یاره مورې ته خو دې ژوندی وې چې په هره خبره مو خوشحالوي او خندوي. سمه دمه ګل خندانه کاپیرۍ ده چې وخاندي دا شاوخوا ژیړ ګلونه شي. کوم دی؟ زه خو دلته یو ګل هم نه وینم. رښتیا پلاره دلاور خان کاکا مې ولیده، هغه له مهاجرته چې نوي راستنه شوي دي. ښه څه یې ویل؟ څه یې نه ویل، له بازاره یې څه سودا راوړې وه. ما دا پوښتنه ترې وکړه چې اوړه یا نور څه خو به یې کم نه وي. چې داسې ده زه به یې له مېرمنې نه پوښتنه وکړم، که یې وړو ته یې ضرورت و موږ به ورسره مرسته وکړو. د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هېواد کې خپریږي. مورې السلام علیکم. وعلیکم سلام مور دې جار شه. څنګه زویه ستړی مشي؟ خدای خو دې راته ژوندی لره مور جانې، بېتا دې نه شو. زویه بیلچه دې څنګه در سره وړې وه؟ هغه د کور مخې ته د خوسا اوبو کنده نه وه چې موږ ډکه کړه. ښه هلته مې د صوفې غوندې یو ځای جوړوه. د څه لپاره؟ خو موږ چې تر څو خپل کور جوړوو حجره پکې ودانه وو، که په نن سبا کې څوک میلمانه راتلل هلته به ورسره کینو. دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، په لاسونه دې برکت شه. ته خبر یې چې کلیوال څومره دعاګانې درته کوي؟ کلیوال ډېر ښه خلک دي، خو ودې نه ویل چې کوم خدمت مې کړی چې دعاګانې راته کوي مور جانې. وی زویه دا کم خدمت و چې کلیوال دې د خوسا اوبو له عذابه خلاص کړل. بس تم راته دعا کوه مور جانې چې کلي ولس ته مو ډېر خیر ورسیږي. الله دې یو لاس د سرو زرو که او بل د سپینو، وایم چې خاورې اخلیم الله دې درته سره زر وګرځوي. آمین. وی دا خو ملالۍ دوی راغلل. څنګه زویه سترګې مو روښانه؟ سترګې مو تل روښانه مور جانې. پلاره ته او ملالۍ دواړه ستړي مشئ. خیر وسې سنګینه زویه. په خیر راغلی، ستړي مشئ. ژوندی وسې مورې. مور دې جار شه. ته صبر چې چای درته تیار کړم. ستړي به یاست، اوبه تیارې دم دي. ملالۍ ګلې په بازار کې د ساعت تیر شو؟ هو ډېر. پلار مې کتابچه او رنګیم راته واخیستې. تاسو خو ویل چې یوه ښکلې ډالۍ او تحفه به م راوړو، هغه کومه ده؟ ملالۍ ورته ووایه. هغه مو د دروازې شاته ایښې ده، سنګي لالا دې راوړي. ته صبر زما ورته تلوسه شوه چې په بیړه یې راوړم. مورې تر هغو دې زه په لاسونه سترګې پټوم. نو سترګې مې ولې پټوې؟ په رښتیا چې دا لویه تحفه او ډېر د ژوند لپاره د ګټې شی دی. اوس دې سترګې خلاصوم. مورې ویې ګوره. نو دا خو د لاس مینځلو اودان دی. ما وی یا به میوه راوړئ یا نوې جامې. میوه به م راوړې، جامې به م راوړو، خو دا ډېر د کار شی دی. لالا مجبور یم چې د اودان په ګټو مې مور زه پوکم. د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هېواد کې خپریږي. نن مو زمون کردار واوریده. فکر وکړئ چې داسې بیانوي. په ژوند کې هر کله خاندئ. خندا د ژوند اړتیا ده. ژوند په داسې ډول غوره کړئ چې په لیدو مو خلک ووایي هغه وګورئ ژوند څومره ښکلی دی. انشاءالله بیا سره ګورو. روغ جوړ او په امن کې اوسئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.